یک حرکت قاطع بزرگ و تعیین کننده ما را مجبور ساختن که دیگر نگذاریم این سلسله ادامه کنیم. آقای اشرف غنی، ارگنشینا، این کشور مال ماست، مربوط به ماست. ګلبدین حکمتیار یو ځل بیا له حکومت څخه د استعفا غوښتنه کړې. د حزب اسلامي ګوند مشر انجینر ګلبدین حکمتیار په خپلو تازه څرګندونو کې یو ځل بیا ویلي چې د کابل اوسنی نظام خپل باور له لاسه ورکړی د واک لیږد ته دې چمتو شي. حکمتیار چې نن پلازمینې کابل کې د خپلو زرګونو پلویانو غونډې ته وینا کوله وویل که کابل حکومت یې غوښتنې ونه مني او بندیان یې خوشې نه کړي خپلو لاریونونو ته به دوام ورکړي. حکمتیار د خپلو خبرو پر دوام خبرداری ورکړی چې د کابل سربیره به د هیواد په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم لاریونونه کوي او په خبره وسلوال مجاهدین به یې هم پکې برخه اخلي. حکمتیار یو ځل بیا د کابل حکومت د امریکا لاسپوڅی بللی او زیاته کړې ده چې حکومت سوله نه غواړي او ولس اړ دی چې خپله لاس په کار شي او واک یو داسې موقت حکومت ته ولېږدوي چې سولې ته کار وکړي. نوموړي د غراز روانه میاشت ترکیه کې جوړېدونکې غونډې ته په اشارې وویل هیله د دې ناسته کې طالبان او حزب دواړه واحد دریځ ولري بلکې نور هم د افغان کشالې په حق له خپل اختلافات ختم او ګډ دریځ غوره کړي چې له پرچمیانو سره وکړه په موږ باندې نورې ټولې لارې بندې کړې ارګ به تر هغه محاصره کوو چې د مفسدینو سپیره واکمني پای ته ورسي. باید وویل شي چې نن د حزب اسلامي ګوند زرګونو پلویانو د کابل ښار د دارالامان پر عمومي سړک لاریون وکړ او له کابل حکومت یې غوښتنه وکړه چې باید استعفا ورکړي او واک یو ټول شموله نظام ته ولېږدوي.